سلامونه ستړي مشئ ستاسو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو د ټولو اکاونټونو راپور جوړ کړو، څنګه کولی شو یو مشخص اکاونټ یا حساب پیدا کړو او څنګه کولی شو یو حساب له نورو سره شریک کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې عمومي پاڼه خلاصه شوه په دغه برخه کې په حسابونو باندې کلیک کوو او کله چې ټول حسابونه ښکاره شول بیا په دغه برخه کې د حسابونو په راپور باندې کلیک کوو چې دلته کولی شو د ټولو حسابونو راپور وګورو. او که غواړو چې یو مشخصه حساب پیدا کړو په دغه برخه کې په پلټلو باندې کلیک کوو او د اړتیا وړ حساب نوم لیکو. د مثال په ډول باندې د احمد مزار حساب او کله چې دغه نوم وپلټو نو کولی شو چې دغه حساب پیدا کړو. د دې ترڅنګ کېدای شي ځینو وختونو کې د خپل معاملهدارانو یا پیرودونکو نومونه زموږ څخه له یاده ووځي. کله داسې یوې ستونزې سره مخامخ شو راځو او د پلټلو په ځای کې د خپل پیرودونکي یا معاملهدار شمیره لیکو او کله چې دغه شمیره وپلټو نو همغه حساب به پیدا شي چې پر دغه شمیره باندې جوړ شوی دی. او که تاسې له بیلابیل ډولونو حسابونو سره سروکار لرئ او نشئ کولی چې په دغه ډول باندې ځینې حسابونه پیدا کړئ نو حل لاره یې دا ده چې په دغه برخه کې په حساب باندې کلیک وکړو او له فلټرونو څخه ګټه واخلو. که غواړو پیرودونکي پیدا کړو پیرودونکو باندې کلیک کوو، که غواړو کمپنۍ پیدا کړو په کمپنیو باندې کلیک کوو، که غواړو صرافان پیدا کړو په صراف باندې او همداراز نورې برخې هم تاسې کتلی شئ. د دې ترڅنګ کولی شو د ځینو مشخصو حسابونو موندلو لپاره په دغه برخه کې په بیلانس باندې کلیک وکړو او دلته کولی شو د جمع، باقی او صفري حساب له فلټرونو څخه ګټه واخلو. د مثال په ډول باندې جمع شوي حسابونه هغه حسابونه دي چې موږ ترې قرضدار یو او باقی حسابونه هغه حسابونه دي چې دوی له موږ څخه قرضدار دي، خو صفري حسابونه هغه حسابونه دي چې حسابونه یې صفر نه دي او په حساب کې یو څه پیسې لري. د دې ترڅنګ که غواړو چې حسابونه ترتیب کړو په دغه برخه کې په ترتیب باندې کلیک کوو او کولی شو چې خپل حسابونه د آی ډي له مخې ترتیب کړو، د نوم له مخې ترتیب کړو چې د الفبا تورو پر اساس باندې به ترتیب شي او د دې ترڅنګ په وروستي باندې غواړو ترتیب کړو، یعنی هر هغه حساب چې وروسته جوړ شوی دی هغه به مخکې وي او هر هغه حساب چې په لومړی کې جوړ شوی وي هغه به لاندې وي. د دې ترڅنګ کله چې موږ په افغانۍ کرنسۍ باندې کلیک کوو کولی شو ټول هغه حسابونه پیدا کړو چې موږ سره په افغانۍ کرنسۍ باندې راکړه ورکړه لري. همداراز که ډالر کرنسي وټاکو نو کولی شو هغه حسابونه پیدا کړو چې موږ سره په ډالري معاملاتو کې ښکیل دي. دې ته ورته که په کلدارو باندې کلیک کوو هغه حسابونه لیدلی شو چې موږ سره یې په کلدارې باندې راکړه ورکړه کړې ده. او د دې ترڅنګ که غواړو چې یو حساب له نورو سره شریک کړو پر دغه حساب باندې کلیک کوو او کله چې انتخاب شو راځو په دغه برخه کې په شریکولو باندې کلیک کوو او کولی شو په همدغه اسانۍ سره د دغه حساب بیلانس د واتساپ له لارې له نورو سره شریک کړو. سربیره پر دې که غواړو چې د ټولو حسابونو بیلانس په پی ډي اف بڼه باندې جوړ کړو په دغه برخه کې په پی ډي اف کلیک کوو او په دغه ډول باندې کولی شو چې د ټولو معاملاتو راپور په پی ډي اف بڼه باندې وګورو او د پی ډي اف راپور د چاپولو لپاره هم په دغه برخه باندې کلیک کوو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.